کابل کې د صنعتي برخو فیډرونو خپلواک کېدو تخنیکي ستونزې راکمې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ او مسلکي کارکوونکو په هڅو له هستوګنیزو برخو څخه د صنعتي پارکونو برېښنالیک فیډرونو خپلواک او جلا کولو سره د برېښنا منظم والي سربیره د ګڼو رامنځته کېدونکو تخنیکي ستونزو کچه راټیټه شوې ده. د کابل بطخاک سیمې د برېښنا له سبسټیشن څخه د صنعتي پارک اړوند فیډر خپلواک کېدو سره اوس عارضې راکمې شوي او په ټیټه کچه رامنځته کېدونکې عارضې هم پر وخت حل کیږي. همیشه وقت لاین بیت 19 ما زیادتر عارضه می برد که یک اختلال در برقرارسانی اهالیان می آمد و در اختلال در برقرارسانی خود از این پارک های صنعتی ها می آمد. از اون کارا انشالله ما بیغم شدیم و آرام شدیم. مستقل برای پارک های صنعتی میره. هر عارضه که میاد اون پارک صنعتی میاد زود اصلاح میشه. البته د بطخاک سبسټیشن کې په کاربوخ تخنیکی کارکونکي وایي چې د برېښنا منظم تخنیکی تنظیم سره یې تر ډیره بریده د اضافه بارۍ ستونزې حل کړي دي. دوی وایي چې د برېښنا پرچاویو کچې راټیټېدو کې پیرودونکي د سپما له لارې د پام وړ همکاري کولی شي. در قسمت برق باید صرفه‌جویی کنند. اگر آبگرمی و از منقل به خاطر پخت و پز استفاده میکنند در این وقت گرمی زیاد است چون برق بسیار کم است، مصرف زیاد است. همون که تنامی از پکه و از این ایرکندیشن کار بگیرند به خاطر همون که مصرف کنند و از پخت پز جلوگیری کنند آبگرمی و منقل چیزا که به کل مردم برق برسه. له دې وړاندې به د صنعتي او هستوګنیزو ساحو لپاره له ګډو فیډرونو د برېښنا ویش کې ګڼې ستونزې وي چې اوس له منځه تللي دي. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د متوازن او منصفانه برېښنا ویش او شبکې پراختیا لپاره پر ځانګړو تخنیکي پلانونو کار کوي چې پیرودونکو ته به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.